یو واقعه درته بیان که خیر هغه خبرې زه راوځي د عبرت لپاره مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله په سنیده واقعات یو کتاب په دې کې د یو کاري کیسه لیکلې د هغه په سترګو ړوند وایي دا کاري ته دا شنیانو مور ډېر زړه درد کاوه چې فرق یې په سترګو نه ویني نو کله به کالي ورستولي کله به چیچ ورستولي نه هغه پیزانې مثلا دې به ورستول د دا کاري تمه پیدا شوه چې زما خیال دا زما زړه غواړي نه دی چې داسې توفیې رااستئ نو واره یکشني ته وایي چې بس دې ته ووایه چې بس زما هم خوښ دا مولانا اشرف علي تنوي صاحب خپل کتاب دی پسندیده واقعات د کتاب نوم وایي دا چې راله هغه کوچنی چې رالی چې مور ته دا وویله مور یې حیرانه شوه چې موږ په کوم نیت راسو داسې مړي کوم کتاب ور واچوي هغه یې خپل خاوند ته وویله خاوند ته دې ماښام راوغواړه چې یار سم سبق وایه نو بری ما آل ورسولی چې بس ټیک د ماښام ځان تیار کور ته به راسي پخوا خو نو دغه مچنې وې که چې شوې دا وړي چې به په جوړوله دغه به ټکاوي نو دا د دې چې راغوښتې د خونې نه چې راوستې ماښام دیو خاوند خو نو خبره سره کړې ده چې زه به باره د باندې درسم ته دی ژر ژر وړو ته کښېنوم چې وړه جوړوي پر سر یې پړونی ور واچوه ورته دا مزدوره نو دا د دې په خونه کې د مېړه غږ شو فلاکور والا یې نارې کړې دی ژر ژر اوس رانې اوس وایي بس دغه وړه جوړوه هغه چټک ته کښېنوه پر سر یې پړونی ور واچوه دی رانې څنګه ورته یې لکې وایي دا څوک دی هغه دا وړه نه وله مزدوره د مال وړه به جوړ نو دی خو په پوه دی بس ورته ناستې چې د ده خوا کې لاس تړي چې دی یو لغت هم پسې ووایي نه چې وړه سم جوړه نو د نیمې شپې پورې یعنې تقریبا د 2-3 بجو پورې وړه به جوړ کړي اخر نو باره دی ځم وتلی دی و دې ته وایي چې بس بالا نو بېدا که ستړی به څه یو به یې خواره کوي نو دا دی ځم ووتی دی و ده ته وایي چې ژر ځان مسجد له ورسوه اوس که بیا رالې ولاګې د ژوند څنګه زمونږ خو دا دی ولاړ یو څو ورځې بعد بیا دی چې ته ودلته وا دی سم سوی دی که نه دی سم سوی نو دغه اجاڼي یال ور واستوي چې ماښام به څنګه شي ده ورته ویل چې زما خیال بیا مې وړه ختم سوي نو اوس تانوي صاحب لیکلي دي چې دا ښځه به نه کاري له تحفه ورستي نه به یو بل چا له تحفه ورستي د دې لپاره چې څومره بد اخلاق یې هغومره د دې به عزت محفوظ چې څومره بد اخلاق